الله رسول فرمایي چې ته دعا کوې، مسلم شریف حدیث دی، په دعا کې به دی نه وایي چې یا الله که ستا خوښه یي ماته زوی راکړه، که ستا خوښه یي ماته کور راکړه، که ستا خوښه یي ماته موټر راکړه، دا به نه وایي. ځکه الله رب العزت خپل کار په خپل کوي، هیڅ زبردستی نشته ورباندې. او دا د شک کلمه نه ده، یا الله که ستا خوښه یي، د شک کلمه به مابین نه راوړي. دا خو چې یو بنده د بله بنده وغواړي ورته وایي یاره که ستا خوښه یي داسې مې لاس تنګ دی څه شی دې راکړی وایي. د الله په دربار کې خو دا خبره نه ده، بالجزم بالیقین به دا وایي یا الله ماته نیک صالح زوی را نصیب که، ماته ښه ښایسته اعلی کور را نصیب که، ماته ښه ښایسته کاروبار را نصیب که، رایه که رایه که دغه تورې به وایه. دا به نه وایه که ستا خوښه یي رایه که، که دې نه یې خوښه مې راکړه، که ستا خوښه یي ماته رزق راکړه، که دې نه یې خوښه مې راکړه. نه 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 نه، دا د ځان لویي سوله. که دې نه یې خوښه مې راکوه، یعنې زه پرایم د ځانه. یا ما تا به داسې دعا کوو چې الله خامخا دې راکوې، ته مې رب یې رب، زه دې بنده یم. نو بنده چې د ربه څه شی غواړي هغه عبادت دی. الدعاء مخ العباده. د الله رسول فرمایي د عبادت مغز چې دی هغه دعا ده، د عبادت مغز چې دی هغه دعا ده. او د الله رسول فرمایي تر ټولو ژر چې ډېرې زیاته قبلیږي دعا، یو د لمانځه څخه ما بعد فرض لمانځه بعد، او یو چې کله سړی قرآن ختم کړي، دا خامخا الله رب العزت دعا چې د هغه قبلوي. اوس فرض لمونځ دا نه مانا چې اوس ما تا ته جومات درکړي، ما لاس پورته کړی دی، تا هم لاس پورته کړی دی، ما دعا ختمه که ستا خبرې لا نه دي ختمې سوي، تا هم دعا ختمه کړله. یا فرض لمونځ ما وکړئ، تا وکړئ، ما او تا سره خلاص. که زه دعا کوم زما خوښه ده، که ته دعا کوې ستا خوښه ده. خو ښه خبره دا ده زه به هغه جامع معنی دعا وکړم، دا به نه وایم چې یا الله ته له ما غم لرې کړې، زه به دا وایم یا الله له موږه غم لرې کړې، یا الله زموږ بیمارۍ چې دي هغه راشي کړې، یا الله موږ ته صحت کامله را نصیب کړې، زه به دغه وایم. که ما دا ویل چې یا الله زما دا 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 او زه مقتدی یاد نه کړم، دا خیانت دی. د الله رسول فرمایي بیا چې کله دا دعا زه کوم، ما دعا ختمه سوه، ستا هغه دې نه ختمه سوې، خپله دعا جاري ساته. او بیا راولاړ سه دا خپله دعا چې ته یوازې کوې، ډېر په خبر یې په خپلو حاجاتو، په خپلو تکلیفو، په خپلو مصیبتو، بس د ځان دپاره هغه دعا چې د هغه وغواړه. یو ورځ یو سړی جمعې لمانځه له راتلی، اکثره به راتلی، غټ سړی و، روپۍ هم ډېرې درلودې، دا څو روپۍ چې زیات لري هغه بیا مغرور هم وي، هغه دا خپله لویي پر موږ باندې مطلب شماري. ما ته ویل مولوي صاحب ته چې دا د جمعې لمونځ وکړې، بیا خو یو مختصره دعا کوې او بل د سنتو څخه ما بعد په آخر کې دعا نه کوې، ولې نه کوې؟ ما ویل یاره دا خو زما خپل کار دی، نو دا ستا سره څه تعلق لري؟ زه دا لمونځ ستا په کې نه کوم، زه دا سنت واجب و فرض ستا په وینا کوم، یا زما وینا نه ده، نو دعا بیا ولې ستا په وینا وکړه؟ ولا پلانی مولوي صاحب یې کوي، ما خو د پلاني مولوي صاحب دروازه خلاصه ده، هلته ورځو. شرطونه به نه وي چې ته خامخا ما ته وایه چې د سنتو څخه ما بعد دعا وکړه. نو ما خو د فرض لمانځه بعد دعا وکړله، دا و چې دعا وسوه د دعا دروازه بنده سوله، خو هلته په کونج کې کښېنه و، الله ته وژاړه، 100 منټه د الله څخه دعا وغواړه. زه خپله داسې مقتدیانو چې هغه ما ته پر دغه لیول خبره کوي چې یاره مولوي صاحب بیا راغلی یم ولاکه دی، او زه څه ووایم چې نه دی راغلی؟ زه دا وایم الحمدلله. دومره خو پته درته ولګېده چې دا ملایان د چا په قول نه کوي، دومره پته خو درته ولګېدله. یا یوه د فرض لمانځه بعد دعا به ډېره اوږده کوې، ښه اوږده دعا زه څنګه وکړم؟ نو یو ورځ ماته یو سړي ویل مولوي صاحب ته خو د آخرت څه اوږد وایه، ما هلته داسې وکړم، یو خو ته ایکسپیر هم یې، هېڅ غم نه لري، کور والا به دې مړی، پر 11 بجې به په مسجد کې ناست دي، ته داسې وکړه راسه پر روډ ودرېږه، په لاره کې ودرېږه، ولمر ته ودرېږه، و یخ ته ودرېږه، بیا ما ته په هغه ورځ وایه مولوي صاحب زه څو لمونځ درکړم، زه خالص ستا د اول صف والا خیال نه ساتم چې پنکه درته چالو ده، هیټر درته لګېږي، بتۍ درته لګېږي، رڼا ده، بېغمه ناست ته ورسه پر هغه ځای چې هغه په یخ ځکه خلک ناست هغه څه چم وکړي؟ یو سړی د ګردو بیمار دی، یو سړی د ملا بیمار دی، یو سړی د ګوډو بیمار دی، یو سړی شوګر دی بیمار، بول یې نسي ټینګوه، ته ما ته دا خبره کوې؟ د الله رسول
څومره عظیم نبی و. بخاري شریف حدیث دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي زړه مې غواړي چې لمونځ ډېر اوږد کړمه، خو چونکې په هغه اسلام په اولو شپو کې زنانې لمانځله راتلې، د الله رسول فرمایي چې شاوخوا د کوچني بچیانو ژړا واورمه نو زه دا لمونځ مختصر کړم چې دا ادیګانې دې ژر ورسي خپل بچیان دې قرار کړي. صحیح سو. اوس دین کم یو سلو. دین هغه سو چې او ماته وایي ته دعا اوږده کوه، د سنتو بعد دعا کوه، که دین دغه سو چې یاره ته دا و زر کسان لمانځله راځي، مثلا زر نه 1500 کسان زموږ په مسجد کې ځایېږي. په 1500 کې 1490 چې دی هغه جوړ روغ ځوانان دي، یو پکې بوډا دی، سپین ږیری دی، لاروی دی، مسافر دی، بیمار دی. زه به د دا یوه سړي خیال ساتم، دا 1490 به پرېږدم. دا موږ ته د چا پیغام دی، د چا لاره ښوونکه ده؟ د محمد رسول الله موږ ته لاره ښوولې. نو دی ما ته وایو مولوي صاحب ته دا د سنتو بعد ولې دعا نه کوې؟ ما سنتو بعد بله جګر سړی نه وختي خبره ده. ول مولوي صاحب دا زه د لمانځه بعد ګرڅه دعا نه کوم، زه د لمانځه بعد دعا نه کوم، څه کېږي؟ مال زما دپاره که د ځان دپاره؟ ول یا خبرو ختمه سوله. مال کې زما دپاره که یې ګر سره یې مه کوه، دا یې ته خلاص کړې. د ځان دپاره که یې ته پوهېږې کارې، زما یې په څه، زما یې په څه. نو خبره دا د عزیزانو چې ما او تا په دعا د الله رسول فرمایي فعلیکم عباد الله بالدعا، ای د الله بندگانو د ځان دپاره دعا لازمي کوي، د ځان دپاره. من لم یسأل الله یغضب علیه، کم سړی چې د الله څه سوال نه کوي، دعا نه کوي، الله ورته په قهر سي، الله ورته په غضب سي.